چې په کوم کور کې د چا زوی د سهار لمونځ نه کوي، دا مسله سره زده کوي چې د چا په کور کې د سهار لمونځ څوک د چا زوی نه کوي، د هغه پلار او د هغه مشر ورور ورباندې ماخوذه ده. اوس کتاب دا یایي که یو سړی یې چې د ما زوی خو مثلا د سهار لمونځ نه کوي، د ما نه پاس ورباندې ختلی ده، بغارې ورته وهمه، چغارې ورته وهمه، حتی جنګ ته ورسره ورسېږم، خو د ما خبره نه مني. اوس به د تا خبره درته یقیني بیا دلته معلومېږي د کتاب په دغه باندې اوس عمل وکوه. دلته اوس کتاب دا یایي د تا دپاره په دغه کور کې استوګنه بیا حرامه داسې کوي. ته به اجرت له دغه کوره جغ کوې او لاړ سې د بل په پېټک باندې ته واړوه. که د تا په زوی کې غیرت و دی به ورې پسې درسي، که نه تا الله ویني الله به په تا باندې رحم کوي. دا دنیا خو به در باندې تېره سي، الله رب العزت به تا ته د دغه اجرت توجه ښه د قیامت په ورځ باندې به